زما مظلوم ژوند تکتنا ستا د لوري یو احسان دی ای جانانا دالیدنا ستا د لوري یو احسان دی زما مظلوم ژوند تکتنا ستا د لوري یو احسان دی ای جانانا دالیدنا ستا د لوري یو احسان دی. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ به یاستئ. له ډېره وخته وروسته بیا له تاسې سره مخامخ کېږو. زموږ فعالیتونه روان وو خو بعضې به د کیمرې پر مخ نه راتلو. خبریال خیریه بنسټ ته دا ځل یو دوست د 1,19,000 همکاري کړې وه، کلدارې چې دوی باندې زکات پاته وو. دغه پیسې یو ځای راولېږلې او ویلې چې تاسې مناسبه بولئ، یو چاته د موږ په دې زکات او خیرات باندې هر څه مو مناسب بلل دا ورته واخئ ویې ویشئ. په عین وخت کې خبریال خیریه بنسټ یو څه اندازه خپلې پیسې کړې، یو څه د همغه مسافر ورور 1,19,000 چې یې رالیږلې وې په دې باندې خوراکي مواد 60 کورنیو ته واخیستل. په دې 60 کورنیو کې ټولې داسې کورنۍ دي چې یا یتیمان دي، د کورنۍ سرپرست نه لري، دلته راغلي دي، یا داسې بیچاره او لوېدلې کورنۍ دي چې دوی حتمي مریضان دي، سپین ږیري دي، د کورنیو لپاره د عیال د نفقې برابرولو توان یې له لاسه ورکړی ده، او یا داسې کونډې دي چې دوی تنها په کورونو کې پاته دي او نور بل لوری نه لري. کور مو ودان اللهم آباد لره، تر دغه چې کورنیو ستاسې صدقې زکاتونه او خیراتونه رسوو، او هڅه به مو دا وي چې دوامدار دغسې پروګرامونه جاري ځکه وساتو چې دغسې ډول کورنۍ زموږ او ستاسې همکاریو او مرستو ته اړتیا لري تر څو پورې دوی ته رسېدګي وکړو. د خبریال خیریه بنسټ هڅه به دا وي چې ستاسو مرستې راټولي او تر بېوزلو کورنیو یې په دوامداره شکل ورسوي. ستاسو د دوامداره همکاریو په هیله ټول وطن شهید شهید دی، هر خوا سرې وینې بهیږي، خوشحالو ترې کډه کړي پرې د غم باران ورېږي، خوشحالو ترې د شرنې مریض یې مریض خو هېڅ ښه کېنستی هم نشم، د ولاړېدی هم نشم. کورنۍ کې نور داسې ځوان څوک نه لري چې کار درته وکړي؟ یا نشته. ښه، نو بیا دا د کورنۍ نفقه عیال او دا څه له څه شي؟ زه خو دا دوکانو باندې داسې کومک غواړم په بازار کې. بازار یعنې بل د کار کولو توان نشته؟ بچیان دې واړه دي؟ و دومره کم کم. نن دغه دوست تاسې سره تقریبا څه باندې 10,000 په اندازه کې کومک کړی دی. څومره خوشحاله یاستئ؟ بلکل اندازې بلکل زیات خوشحاله یم چې کور ودانه الله هم خوشحاله. ښه، موږ هغه خلک چې دغه کومک کوي بس دغه کار مو په دې نیت روان کړی دی چې یو څوک دعاګانې راته وکړي. بلکل. نو تاسې موږ ته دعا کوئ؟ بلکل یې کوو. څنګه دعا کوئ؟ دعا کوو جماعت په جمع الله درته کوو. اوس څه وایاست؟ الله کور ودان شه، الله دې ښه در سره وکړي، هم د غو سره هم د تاسو. آمین آمین. موږ سره دومره کومک وکړو، الله پروردګار دې تاسې کامیاب لري. آمین. مخ ولاړ شي، الله پروردګار هم خوشحاله. آمین آمین. آواز جګیږي ټول وطن شهید شهید دی، هر خوا سرې وینې بهیږي، خوشحالو ترې کډه کړي پرې د غم باران ورېږي، خوشحالو ترې. خوره کې هغه څوک چې تاسې سره دا ډول کومک کوي څه ورته وایاستئ؟ دعاګانې ورته کوئ؟ ولې نه ورته کوو، شپه ورځ دوا ورته کوو، 5 وخته لمونځ کوو، دوا ورته کوو. واړو واړو ماشومان دي، غاړې دي، خاونده ده، تاسې خپله ولیدو مریض ده په جای کې پروته د یوې خوا مړه، 5 وخته لمونځ کوو، تاسې ته دوا کوو، ولې بیا نه ورته. زما مظلوم ژوند تکتنا ستا د لوري یو احسان دی ای جانانا دالیدنا ستا د لوري یو احسان دی
زما مظلوم ژوند تکتانا ستا د لوري یو احسان دی ای جانانا دالیدانا ستا د لوري یو احسان دی دا چې